ما ترجمه شروع کا. یو ځای سورة یاسین شریف ته ورسېدو. هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. د دغه ځای تفسیر او ترجمه کې راغی. ما ته وایي مبارک زه تا باندې یو سوال کوم، مل قربانو فرمایي. زه کله لیاقت د دې لرم چې تاسو په ما سوال وکئ؟ وایي نه، د پاره د اصلاح. الله فرمایي چې جنتیان او د هغې بیبیانې به په سورو کې وي، په اوچتو تختونو به وي، په حالت د تکیا کې به وي. سوال مې دا دی، الله رب العزت په بل ځای کې فرمایي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نه به هلته نور وي او نه به هلته یخني وي. او ظل دا فرع د وجود د سپوږمۍ او د نور دپاره کیدی شي چې نه نور شته نه سپوږمۍ شته. ظل د کوم ځای نه ثابتېږي؟ دلته الله فرمایي چې هم وازواجهم فی ظلال. ظهیرت کې لاړم، قربانو فرمایي ستاسو تحقیق ته محتاج. الله علیه فرمایي دلته مراد د ظلالونه، ظلال د اسماء او صفاتو د الله تبارک وتعالی مراد دي. دلته مراد د ظلالونه، ظلال د اسماء او صفاتو د الله تبارک وتعالی مراد دي. او بیا مبارک استدلال وکړه، وایي دا څومره مؤمنان چې بعد الحساب او یا وروسته د عدل او انصاف د الله نه د جهنم نه راوځي او جنت ته ځي، دا به ټول اولیای په ولایت عامه سره او ابتدا د ولایت د مرتبې چې کومه تجلا ولی ته ملاویږي هغه تجلا د ظلالو د اسماء او صفاتو ده. ځکه به طور عام جنتیان به په ظلالو د اسماء او صفاتو کې وي. بل ځای کې مبارک فرمایل یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ای ایمان والو تاسو ایمان راوړئ. دا خطاب صحابه کرامو ته دی. صحابه د ایمان غرونو، صحابه عظیم خلقو، لوی ایمان والاو. لیکن الله ورته فرمایي ای ایمان والاو ایمان دوباره راوړئ. د دنیا اهل تفسیر په دې اتفاق لري ای ثابتو علی الایمان، ای داوم الایمان، ای ثابت پاتې شئ په ایمان باندې. صحابه ثابتو په ایمان، دوام ایمان ته ورکړی. د دې ځای څه معنا ده؟ حضرت مبارک به فرمایل ای بدلو صورت الایمان علی الحقیقه. صورت د ایمان بدل کړئ په حقیقت د ایمان باندې. مبارک من حیث استدلال او فرمایل وی ګوره ایمان صورت لري او ایمان حقیقت لري. حدیث رسول الله علیه السلام دی. حضرت حارث راغی، رسول الله علیه السلام ورته فرمایي کیف اصبحت یا حارثه، شپه دې څنګه تېره کا؟ او ورته عرض کړي اصبحت مؤمنا بالله، په داسې حالت کې مې شپه تېره کا چې زما ایمان په الله لرو ده. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي لكل شیء حقیقه فما حقیقة ایمانک. هر یو شي دپاره حقیقت وي، ستا د ایمان حقیقت څه شی دی؟ حضرت مبارک فرمایي د دې حدیث نه معلومیږي چې ایمان دپاره صورت دی، د ایمان دپاره حقیقت دی. او د دې صورت او حقیقت په مضمون باندې خورا مثالونه راوړه چې موضوع د بیان مې د هغې دپاره نه ده خاص کړي. عرض مې دا و چې مبارک صاحب رحمت الله علیه د قرآن په علومو کې، د قرآن په ترجمه کې، د قرآن په تفسیر کې یو خاص تبحر رسیده. زمونږ د مولانا عنایت الله برهانی حفظه الله د استاد ګرامی خبره چې د دې زمانې دا چڼې مڼې په هغې خبرو باندې نه پوهېږي او نه یې په سر خلاصېږي. دومره تبحر علمي الله تبارک وتعالی حضرت مبارک صاحب ته ورکړی. یو ځل طالب مبارک صاحب رحمت الله علیه راته وفرمایل، امر یې وکړی، ویې فرمایل وایي کوم کتاب وایي؟ مال صاحب د حدیثو یو وړوکی کتاب دی، کشر یم، صاحبزادګانو سره الحمدلله ډېر بلد یم. دا ځینې خو زما انځورې د کشران سره رالوی شوي وو. 18 کاله عمر مې د دوی مبارک په دربار کې تیر کړی او داسې حافظ د مکتوب د ملفوظاتو د حضرت مبارک صاحب دپاره چې ما کوم راجمع کړي تاریخوار او لیکلي او کوم د غوامضو سوالونه مې کړي او هغوی جوابونه کړي، کله به راشي خو چې یو ځل د اکذوبو بازار ختم شي بیا به راشي. د دې دپاره ما 200 کیسټې د مبارک صاحب د ملفوظاتو ساتلي دي. په ځینو مطالبو به
تذکرت مکرر صوت انشاءالله پیش کوم چې د مبارک صاحب کوم ملفوظو او څنګه فرمایل ما ته وی زاد الطالبین وای او زاد الطالبین وایم معنی تپوسو که زرغبا تزدد حبا د دې حدیث څه معنا ده زور ته پاتې راغلم یو خو هغوی ته الله ډېر لوی رعب ورکړی و قربان تاسو فرمایي وایي ګوره بچی تا ته استاذ کومه ترجمه کړې ما ته استاذ ویل چې کله کله زیارت کول سبب د کثرت د محبت دی ما ته استاد دغه ترجمه کړې وایي دا ترجمه غلطه ده مل تاسو فرمایي جناب وایي ترجمه دا ده دا حدیث روایت حضرت ابي هريره د محمد رسول الله علیه السلام نقی او حضرت ابي هريره حافظ الحديث في الصحابه دی نبی کریم علیه السلام به ډیر کرتی په مجلس کې د دې تپوس کو چې ابي هريره شته که نشته وجه دا وه چې هغه ته پیغمبر علیه السلام دعا کړې وه او چې کوم الفاظ به د رسول الله علیه السلام د خولې مبارکې نه راووتل ابي هريره به یادول رضی الله عنه مبارک د مبارک ته فرمایي کله داسې شوي وو چې حضرت ابي هريره غیر حاضر پاتې شوی دی حضرت رسول الله علیه السلام ورته فرمایي زرغبا که ډېره حاضري نشي کولی کله کله راځه دا معنا نه چې ډېر مه راځه دا معنا غلطه ده دا په یو حدیث کې مختصر تحقیق دی چې اول ځل د هغه مبارک نه موږ اورېدلی دی هغه مبارک کړی دی هغه د حدیثو په غوامضو باندې ډېر ښه پوهېده عظیم علم د فقه الحدیث الله تبارک وتعالی ورکړی تاسې یقین په الله وکئ چې څومره فقاهت حضرت مبارک صاحب ته حاصل دی که په نن عصر کې دومره فقهي انسان منګه یا چرته اورېدلی وي او یا مو لیدلی وي زما ښه په یاد دي په هره مسله کې به ورته لس جزیې یادې وي اته جزیې به یادې وي یوه مکتبه عظیمه وسم پرته ده راشئ وربم ولو کلاوې کوي په هره صفحه باندې د مبارک صاحب د ګوتو مبارک لیکل پراته دي تخریج یې کړی دی صفحې راوښکلي دي مسایل یې ثابت کړي دي موږ ته همغه حاصل دي حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه یو ځل یو ملا راغی د حضرت مبارک رحمت الله علیه په خوا کې مانځه ته ودرېده د ماسپښین ټیم و وړه خانقاه وه دې ملا د خپې په مانځه کې ارتې ایښې وې ارتې د خپې ایښې وې حضرت مبارک رحمت الله علیه ورته وفرمیل وروسته د مانځه نه جناب مولوي صاحب ته خو عالم یې تا ته مسله معلومه وي دا د خپو ایښودل په مانځه کې څومره مقدار تفریج پکار دی هغه ورته وي صاحب زما په علم کې دا ده چې د انسان د اوږو څومره بري هغومره د خپې ږدي که تاسو اورېدلی وي ملا ان باشد کې چپ نه باشد ملا و خپله خبره یې وکړه وایي راځه مولوي صاحب الله دې خیر درکړي تا سره یوه نوې مسله ده او زمونږ په علم کې دغه مسله نشته چې تا په کوم کتاب کې لیدلی وي دا به ما ته ښایي زړه وړه غوندې خانقاه وال چې کېناستو وایي کوم کتاب کې ده ملا ورته ویل صاحب دا په مقصود کې ده وایي په کوم جلد کې ده نو زه طالب یم ښه طالب یم ما ته وایي ورشه چې دی کوم جلد مقصود ښیي هغه ورته راوړه مولوي صاحب ویل ما ته خو جلد یاد نه دی ما ته یې ویل داسې کار وکړه ورشه ټول مبسوط راوړه هغه مبسوط د بیروت چاپ دی 15 مجلدو کې اوس هم په دې خانقاه شریف کې پروت دی زه لاړم کتاب مې په اوږه رابار کړه په دې میز یې دې ملا ته مخې ته کېده ملا ته مې کتاب مخې ته کېښوده ملا صاحب ته وایي ملا صاحب دا کومه مسله چې تا لیدلې دا به ما ته ښیې زموږ علم کې به اضافه راشي ملا ډېر خجالته شو په دې پوه شو چې د ګوریز لار مې هم نشته نو ورته وایي جناب پیر صاحب تاسې غل تر کوره ځغلوئ تاسې غل تر کوره ځغلوئ اوس مې یاد دي حضرت مبارک ورته فرمایي نصیحت مې واوره تفریج بین القدمین عند الشافعیه په اندازې د یو شبر د یو لیشت دی تفریج عند الحنفیه په مقدار د 4 اصابع دی او دا لیکلي کتابونه راوړئ حاشیه تحتاوي ده لیکلي دي راوړئ کتاب الفقه على مذاهب الاربعه مستقیما نقل د مذهب د سیدنا امامنا الافخم والاعظم ابو حنیفه النعمان کړی دی راوړئ کتاب ورته وښئ راوړئ منهاج سنن د مفتی صاحب فرید
هغه ورته راوړئ هغه هم دا لیکلي چې د احنافو مذهب دا دی شرحه د ترمیزي ده هغه هم دا لیکلي اوس مې هغه حوالې په ذهن کې پراتې دي چې کومې حضرت مبارک صاحب ورکړې وې عادت طیبه یې دا و یو جزیه به چې پیښ شوه 10 علما به یې راټول کړل هغې ته به یې دا جزیه وغورځوله زمونږ استاد ګرامی دلته مولانا نظام الدین جلال آبادي حفظه الله تشریف فرما دی مولانا عبدالسلام صابری و مولانا صاحب ګل عالم و شیخ صاحب سبزګل و اعلام علما و مشایخ د حدیثو ټول به یې راټول کو جزیه به یې ورکه فی بم تیرې کې پیدا به نه شوه مسله بیا به راغلو جناب موږ مسله پیدا نه کړه چا به خوشطبي وکړه وایي صاحب که داسې شي وایي نه په فقه کې احتیاط پکار دی خامخا جزئیه شته ما ته به جزئیه راوړئ مبارک به خپله جزئیه پیدا کړه هغوی دومره تبحر علمي لرودو نو د پیر دپاره پکار دا ده ان یکون عالما چې دی د عالم وي حضرت مبارک صاحب عظیم عالم و